آیا افغان لوبډله آماده ده چې د تاریخ په یوه بله پاڼه کې برخه واخلي؟ آیا تاسې منتظر یاست چې نن به بیا افغان لوبغاړي په دغه لوبه کې خپله زړورتیا او افغاني جذبه ښکاره کړي؟ آیا باوري یاست او هیلهمن یاست چې افغان لوبغاړي به د هغه خوبونو تعبیرونه راکړي چې نن د هر افغان په زړه کې دي؟ آیا باوري یاست چې افغان کرکټ یوازې یوه لوبه نه بلکې زموږ د ملت روح، زموږ د عزت څرګندونه او زموږ د خوشحالۍ یو مهم فکتور دی؟ سلامونه او هرکلې، سایر سپیکس ته ښه راغلاست. نن افغانستان په یوه بله حساسه لوبه کې خپل پخواني رقیب استرالیا سره مخ کیږي. افغان لوبډلې د هند په کوربتوب د نړیوال جام سیالۍ هیره کړې نه ده چې مکسویل په یو مټ زموږ هغه لوبه وړې وه. د نن ورځې سیالۍ زموږ د کرکټ سفر ته یو نوی روح او نوی پړاو ورکوي. د استرالیا په ماتولو سره افغان لوبډله د لومړي ځل لپاره د چمپیون ټرافۍ نیمه پایلوبي یا سیمي فاینل ته لاره پیدا کوي. او لکه څنګه مې چې وویل د هند په کوربتوب نړیوال جام سیالۍ له موږ استرالیا ګټلې وه، نو دا لوبه یوازې د منډو او وکټو لوبه نه ده. دا د عزت او مقاومت هغه جذبه ده چې زموږ ملت ته قوت ورکوي او زموږ ملت ته د یو بیلات پر وړاندې بیرته د درېدو وس او توان ورکوي. تاسو تصور وکړئ د نن ورځې هر بال، هره منډه، هره وکټ موږ ته د یو طلایي فرصت په شکل باندې دی او نن به افغان لوبغاړي په پوره امانتدارۍ سره دغه مسؤلیت سرته رسوي. نو که تېره ورځ موږ ته ابراهیم ځدران، عظمت الله عمرزي، محمد نبي ښه لوبه کړې ده، نن موږ د ګرباز، د صدیق الله اتل، د حشمت الله شاهدي او د رحمت شاه نه غواړو چې بیا همدا شان لوبه وکړي. موږ د ابراهیم ځدران نه غواړو کوم ځای کې چې د انګلستان سره لوبه پرېښې ده د همغه ځای نه یې بیا پیل کړي. او د استرالیا ماته ګوډه لوبډله چې نیم لوبغاړي یې ټپیان شوي دي او په ټیم کې نشته، اکثره یې ځوانان دي، د هغوی په وړاندې داسې باثباته بیټینګ وکړي چې نړۍ یې بیا ننداره وکړي، د یو فلم په څیر باندې ورته ناست وي او سترګې ته بل خواته ونه رهي. راشد خان په یو ویډیو کې ویلی وو چې موږ د خپل لوبغاړو سره په خبرو کې ویل چې موږ نورې لوبډلې استعدادونه لري، وړتیاوې لري، فرصتونه لري، هغوی ډېر هر څه لري، خو یو شی چې نور لوبډلې نه لري هغه یو ملت نه لري. د هغوی تر شا یو داسې ملت نه دی ولاړ چې دعاګانې ورته کوي، د هغوی سره په ناکامیو او بریاوو کې په ګډه باندې لمانځي. خو افغان لوبډله دا افتخار او ویاړ لري، یو ستر ملت یې تر شا ولاړ دی، په کلک هوډ، په عزم او په پوره باور سره، په هر حالت کې د خپل لوبډلې سره ولاړ دی، په خپل لوبغاړو ویاړي، په خپله لوبډله باندې ویاړي او خپل لوبډلې ته لکه د سپر په مخ کې درېدلی دی. خو د دې جذباتي خبرو نه راځئ د افغان لوبډلې په حقایقو باندې خبرې وکړو، زموږ په لوبغاړو وغږیږو چې زموږ لوبغاړي په کوم لیول کې دي او څه کول پکار دي د لوبې د ګټلو لپاره. که څه هم ما چې تر څومره پورې د نړیوالو مبصرینو تبصرې کتلي، اورېدلي او تحلیل یې کړی دی، د افغان لوبډلې چانس ډېر کم ښودلی. یو خو د بده مرغه د باران راتلل او د باران چانس زموږ د لوبډلې لپاره یو بد زیری دی. خدای دې وکړي چې باران ونه شي، خدای دې وکړي چې لږ تر لږه 20 اوره 15 اوره لوبه مو وشي، نو څومره اورونه راکمیږي موږ دپاره به چانس ډېر ښه کېږي. خو د باران راتلل زموږ دپاره ښه نه دي. دعا به یې ټول کوئ چې باران ونه شي. د نړیوالو مبصرینو اکثره د هغوی تحلیل دا دی چې استرالیا یو داسې لوبډله ده، که څه هم د هغوی لوبغاړي نوي دي، خو د استرالیا چې هر یو لوبغاړی میدان ته واچوي هغه بیا داسې فکر نه کوي چې دا نوی دی. هغوی ځان ثابتوي، هغوی دومره پریکټس په کورني لوبو کې کړی چې ضرورت ورته نه وي چې هغه وډار شي او د ډار احساس وکړي او یا داسې احساس وکړي چې زه نوی راغلی یم او زه ډارېږم. د استرالیا په لوبډله کې سمیت دی، د هغوی په لوبډله کې ګلین مکسویل ورسره دی، لاویشان ورسره دی، ادم زمپا د هغوی سره د سپین په برخه کې دی او استرالیا به د مکسویل د څو اورونو ترڅنګ په ادم زمپا باندې ډېر باور کوي او نور د هغوی 4 فاست بالران په دې پیچ باندې لوبېږي. پیچ هماغه پیچ دی چې په قذافي سټیډیم کې 13 ورځ وو او افغان لوبډلې د انګلستان پر وړاندې په لوبه وکړله. کیدای شي ټرک یې بدل کړي مګر ګراوند همدا ګراوند دی او په همدې ګراوند باندې لوبېږي. اکثره پیچونه فلټ پیچونه دي او په وروستیو اورونو کې په سپین بال ته ډېر ټرن راځي او سپین بالر کولی شي چې وکټ یې واخلي او مخ ته لاړ شي. نو زموږ دپاره د پیل جوړه بیا هم د پیل جوړه ډېره مهمه ده او یو د دې 4 لوبغاړو نه ابراهیم ځدران، صدیق اتل، رحمان الله ګربز، رحمت شاه، یو د دوی نه باید د لوبې تر اخره پورې د انکرینګ رول ادا کړي
نور لوبغاړي ولوبوي، د هغوی سره پارټنرشپ ورسره جوړې کړي، وړې پارټنرشپ، وړې ملګرتیاوې که غټه جوړېږي خو لا ښه ده. او هر لوبغاړي ته چې چانس ورځي، هر لوبغاړی چې د انکرینګ رول ورته ورځي، هغه باید د لوبې تر وروستي اوره پورې ولوبېږي. او د دې دپاره د یو ورځ که څه هم کمه ده چې لوبغاړو دمه وکړله، مګر یوه خوبي دا ده چې دوی ډیره فاصله نشته د لوبې د ګټې او د بلې لوبې ترمنځ. نو دغه یو ذهنیت هم زموږ دپاره مثبت ذهنیت دی او یو مثبت لیدلوری دی چې موږ په یو مثبت مایند سیټ باندې ورځو، هغه که زر وي. نو د انکرینګ رول ډیر مهم دی چې یو لوبغاړی باید انکرینګ رول وکړي، د هغې تر څنګ واړه پارټنرشپونه جوړ کړي او د 50-60 رنځونو که غټ جوړ شي خو لا بهتره ده د تېرې لوبې په شکل باندې، او وروستیو 10 اورونو کې پوره استفاده وشي. څومره هم چې کولی شي وروستي اورونه په پوره قوت سره هغه مخ ته یوړل شي، رنځونه پکې راوړل شي. د استرالیا سره هغه بالینګ چې د هغوی اوس نشته ورسره. استرالیا بالینګ ډېر ضعیفه دی، ډېر کمزوری دی نظر د انګلستان بالینګ ته. نو په انګلستان باندې که موږ 325 رنځونه کوو، په استرالیا باندې سخته نه ده. خو ټاس مهم دی چې افغان لوبډله ټاس وګټي، ځکه که استرالیا ټاس ګټي، استرالیا به هم لومړی بیټینګ کوي. د وروستیو 10 اورونو لپاره لږ تر لږه د 80-90 تر د 110 رنځونو پورې افغان لوبډله که وکړي، نو سکور بیا هم منډې به تر 300 پورته کېږي او د 300 پورته سکور به استرالیا چیس کوي. چې دې دپاره د افغانستان 3 سپین بالران راشد خان، محمد نبی، نور احمد، که څه هم راشد هغه کوم فارم چې د راشد په 20 کې دی یا مونږ لیدلی دی، هغه څرک نه ښکارېږي. هغه جوش چې راشد یې لري، د هغې جوش تر څنګ یو خو دا پیچونه چې دي، پیچونه دا شان جوړ شوي دي چې ډېر سپین نه کوي، ټرن نه لري. او وروستي اورونو کې لږ څه ټرن راځي، خو په منځنۍ اورونو کې ټرن نه وي پکې دومره، سپین بال ته پکې هېڅ هم نشته. د هغې تر څنګ د راشد خان هغه شان فارم نشته، مګر د راشد خان نوم یوازې کافي دی. راشد خان یو برانډ دی او د هغه نوم کافي دی د لوبې لپاره. د راشد خان اورونه ډېر مهم دي، د محمد نبي اورونه ډېر مهم دي، ځکه هغوی چپلاسې توپوهونکي لري. د هغې لپاره د محمد نبي اورونه، د هغوی تجربه ډېره ضروري ده. همداراز نور که څه هم په لومړۍ لوبه کې د هغه لاین لږ خراب و، ډېر زیاتې منډې ورکړې، مګر د انګلستان په وړاندې نور ښه بالونه وکړل. تر ډېره د هغه کوشش و چې په لاین او لینت کې بالونه وکړي، او په هغه وخت چې افغانستان ته ضرورت و هغه دفاع کړل، ډاټ بالونه یې وکړل او نږدې 25 منډو مخه یې ونیوله. د فضل حق فاروقي په اړه باندې زه په تېره لوبه کې غږېدلی یم نو، ځکه هغه چې دی موږ سره یوازینی فاست بالر دی او د هغه رول هم دا دی چې افغانستان ته په اول کې بریک ترو ورکړي او ویکټ واخلي افغانستان ته. مګر له تېر څه مودې راهیسې د هغه هم هغه خونده نشته دی، خواري پرېښې ده، پریشر دی پې، خو په فارم کې نه دی. هیله ده چې په دې لوبه کې هغه هم بېرته فارم ته راشي، لږ تر لږه افغان لوبډلې ته په لومړیو 10 اورونو کې 1 وکټ 2 وکټ واخلي. او د هغې تر څنګ عظمت، ماشاءالله عظمت یو د هغه پلیران نه دی، د رحمان د ابراهیم تر څنګ د ابراهیم او د عظمت چې هر څومره ستاینه وشي کمه ده. او هغه ته که د کال د غوره لوبغاړي جایزه ورکول شوې، دا بې څه نه ده. ICC پکې یو څه لیدلي وو چې دا جایزه یې ورته ورکړې. د عظمت اورونه د هغه سره ډېر مهم دي. په منځ کې باید ګلبدین لږ تر لږه 15 اورونه وکړي. تېره لوبه کې ډېر کم اورونه وکړل، مګر ډېر باثباته ثابت شو، ښه بالونه یې وکړل، ښه اورونه یې وکړل. نو که امکانات یې په پیچ کې یو څه، ځکه هغه کټر ولي سلو بالونه کوي، ډېره ښه تجربه لري، هغه ویریشنز ډېر مستفید راتللی شي موږ دپاره چې استفاده ورنه وشي. د هغه دپاره یو څو ورونه وشي، نو هغه به هلته زموږ په نورو بالرانو باندې پریشر کم شي، ستړیا به یې نه وي، او په آخره کې به حشمت الله سره اپشنونه به ورسره وي. هغه سره به ډېر سورسز وي چې د کوم بالر نه استفاده وکړي. 15 اورونه به د هغه سره په بک کې، نو کولی شي چې هر بالر وغواړي هغه بالر باندې اورونه وکړي. او بله خبره دا چې په وروستیو 10 اورونو کې باید د راشد خان اورونه واوسېږي. زموږ په دغه تېرو دواړو لوبو کې راشد خان د 40 نه مخکې اورونه خلاص کړي. حال دا چې د 40 اور نه وروسته که راشد خان 2-3 اوره ولري، نو ډېر مؤثر ثابتېدلی شي او د ویکټو پر اخیستلو کې د هغه به ډېر اغېزه وکړي. استرالیا هم داسې کمزورې لوبډله نه ده، که څه هم د هغوی نیمه لوبډله نشته دی، مګر ما چې په لومړیو کې وویل د استرالیا هر لوبغاړی چې میدان ته راشي، هغه د هغوی سټایل همدا شان دی. هغوی فکر نه کوي چې زما لومړۍ لوبه ده او دویمه لوبه مې ده او درېیمه لوبه مې ده. هغوی هغه خپله لوبه کوي، هغه خپل په ځان باندې باور او اعتماد شي، په هغه باندې مخ ته ځي.
نو د استرالیا ښه برابره لوبډله ده ورسره. سټیفن سمیت دی، جوس انګلیس دی، ګلین ماکسویل دی، د هغوی سره بیا هم یادونه یې کېږي. دا هغه لوبغاړي دي چې کولی شي که چېرته په ټچ کې راشي او کلیک شي نو ډېرې منډې کولی شي. انګلیس د انګلستان په وړاندې زبردست اننګ وکړ او د انګلستان د لاس نه هغه لوبه وګټله. سمیت همداراز که سمیت په ټچ کې راځي نو کولی شي چې په یوازې ځان باندې ډېر سخت ثابت شي. ماکسویل خو موږ لیدلی دی، د ماکسویل اوټول ډېر ضرور دي په لومړیو کې. ماکسویل باید بیخي پرېنښودل شي چې هغه سیټ شي. نو زموږ لوبغاړي هر لوبغاړی د تاریخ د ثبتولو لپاره آماده دی چې تاریخ ثبت کړي. په ګزافي سټیډیم کې لومړي ځل لپاره موږ د ICC چمپیون ټرافي په سیمی فاینل کې ولوبېږو. کومې لوبډلې چې زموږ نه پاتې دي، نیوزیلینډ باید ماتې کړو، هندوستان باید ماتې کړو. سره دی چې نیوزیلینډ خو موږ مات کړی دی، خو څوک چې پاتې دی هغه هندوستان دی. هندوستان ته باید سبق ورکول شي. او همداراز په ون ډے لوبو کې ساوت افریقې ته هم خدای وکړي ساوت افریقا زموږ سره راشي، ځکه دا سیستم د زموږ د ګروپ داسې ګډ وډ دی. هېڅ سړی پکې نشي ویلی چې کومې وځي. دومره انټرسټینګ شوی دی چې سړی نشي ویلی چې اوس کومې لوبډلې سیمي فاینل ته وځي. هره لحظه حالت بدلېدلی شي، خو که نن باران ونه شي. او افغان لوبډله بیا هم وایم، د افغان لوبډلې هر رن، هره منډه، هره وکټ، هر کیچ د افغانستان د زړه اواز دی. او شاته په کور کې ورته افغانان چکچکې ورته وهي، په هر کور کې، په هر کوڅه کې، په هر دکان کې، په هر ځای کې چې تلویزیون لګېدلی وي، موبایل یې په هغه ځای کې د افغانستان مینوال لاس په نام ولاړ خپل افغان لوبډلې تشویقوي. که یو رن میس کېږي، یو رن اضافي راځي، له زړه ورباندې دردېږي. او د افغان لوبغاړو مبارزه یو ملي مبارزه ګڼي، خپل عزت په څېر باندې یې ګڼي. له زړه ورته هر لوبغاړی ګران دی. او همدا کرکټ دی چې د افغانستان د عزت، هویت او د افغانستان د نوم نمایندګي کوي. افغانانو ته خوشحالي ورکوي. او په یو ډول باندې کرکټ د افغانستان د هر فرد د هر افغان د زړه اواز دی. نو د دغې ټولو خبرو سره نن ورځ زموږ دپاره یوه ډېره تاریخي ورځ ده. او دا تاریخ د افغان لوبغاړو په لاسونو باندې لیکل کېږي. د تاریخ په زرینو کرښو کې به لیکل کېږي. د نن لوبې دپاره د افغان لوبډلې چمتووالی په ذهني او فزیکي لحاظ باندې د هغوی کارکردګي او په ځان باندې باور ډېر څه کولی شي. د افغان لوبډلې افغانانو دا مقاومت د هیلو او بې شمېره ارزوګانو نه ډک دی او ټول افغانان یو موټی کړي دي. او همدا شان به په اتحاد، په قوت د یو ویاړلي ملت په دعا مخته ځي. د افغانستان د کرکټ، د افغانستان د ملي اتلانو د مخکې تګ په هیله تر بلې ویډیو تاسې په الله سپارم. خو هیر مو نشئ چې خپل کمنټونه راته ولیکئ. همداراز ویډیو در سره لایک کړئ او تر نورو ملګرو یې ورسوئ. د سبسکرایب درته نه وایم، ځکه تاسې حتما د سبسکرایب بټن وهئ. هر چیرې چې یاست ښاد آباد، خوشحاله اوسئ.